پاکستاني طالبانو د دغه هیواد په سیاسي مشرتابه باندې د بریدونو ګواښ وکړ. تحریک طالبان پاکستان چهارشنبه په یوې اعلامیې کې د پاکستان حکومت په سیاسي مشرتابه باندې د تازه بریدونو د کولو ګواښ کړی دی. د پاکستاني طالبانو په خبرداري کې په مشخص ډول د دغه هیواد د دوو لویو سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان د خلکو ګوند په مشرانو باندې د بریدونو خبرداری ورکړل شوی دی. د پاکستان مسلم لیگ نواز مشري صدر اعظم شهباز شریف کوي او د پاکستان د خلکو ګوند مشري د بهرنیو چارو وزیر بلاول بھټو زرداری کوي. پاکستاني طالبانو له هغه وروسته د خبرداری ورکړ چې د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان د ملي امنیت په شورا کې پریکړه وشوه چې د ترهګرو په ضد به له ټول ځواک څخه کار اخیستل کیږي. پاکستاني طالبان وایي چې د پاکستان حکومت د هغوی په ضد جګړه اعلان کړې ده. پاکستاني طالبان له څو کلونو راهیسې د پاکستان د پوځ په ضد بریدونه کوي او څه موده مخکې د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو په ضد هم د بریدونو خبرداری ورکړ. تحریک طالبان پاکستان د امریکا د متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو د نړیوالو ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل دی. پاکستاني چارواکي ادعا کوي چې پاکستاني طالبان د افغان طالبانو د حکومت تر څار لاندې په افغانستان کې ځانونه پټ کړي او له قضایي څخه بریدونه کوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف څو ورځې مخکې وویل چې دوی په افغانستان کې واک ته د طالبانو له رسیدو سره سم له هغوی څخه غوښتي چې پاکستاني طالبانو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان څخه په پاکستان باندې بریدونه وکړي. نوموړي دا ادعا هم وکړه چې افغان طالبانو په افغانستان کې پاکستاني طالبانو ته ځای ورکړی دی. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد اترونه رد کړل او ویل چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس تېره ورځ چې پاکستان د ترهګرو په ضد د ځان څخه د دفاع حق لري. نوموړي همداراز له طالبانو څخه وغوښتل چې په خپلو ژمنو عمل وکړي او پرېنږدي ترهګرې ډلې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. طالبانو او امریکا د حکومت ترمنځ د قطر په تړون یوه عمده ماده هم دا وه چې طالبان به نه پرېږدي د افغانستان له خاورې په نورو بریدونه وشي. طالبان وایي په خپلو ژمنو یې عمل کړی دی. تیر کال په کابل کې د پاکستاني طالبانو او پاکستان د حکومت ترمنځ وربند وشو خو څو میاشتې وروسته د وربند مات شو او پاکستاني طالبانو د پاکستان په ضد د بریدونو د بیا پیلولو اعلان وکړ. لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.